پوهېدئ چې د محلولونو په غلظت کې ډیر کوچنی بدلون هم د حجرې ژوند بدلوي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا او د سلامتۍ په هیله د نن ورځې په خپرونه کې به ځینې مهمې اصطلاحګانې زده کړئ. د مثال په ډول هایدروفوب، هایدروفیل او د محلول ډولونه. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې مو لوستي وو چې حجروي غشا د فاسفولیپید له دوه پوړونو څخه جوړه شوې ده. اوس به وګورو چې دغه دوه پوړونه څنګه جوړښت لري. حجروي غشا د فاسفولیپید له دوه پوړیزه مالیکولونو له یوې طبقې څخه جوړه شوې ده. د هر مالیکول یو قطبی هایدروفوب یعنی له اوبو څخه تښتیدونکی او بل قطبی هایدروفیل یعنی د اوبو خوښونکی دی. هایدروفیل له دوه کلمو څخه اخیستل شوی چې هایدرو د اوبو او فیل د خوښونکي په معنا دی، او هایدروفوب هم له دوه کلمو څخه اخیستل شوی چې هایدرو د اوبو او فوب د تښتیدونکي په معنا دی. محلولونه په ټوله کې په درې ډوله دي: هایپرتونیک، هایپوتونیک او ایزوتونیک. له دغو درې ډلو څخه به نن موږ تاسو د هایپرتونیک او هایپوتونیک باندې بحث ولرو. هغه محلولونه چې غلظت او اسموټیک فشار د معیاري محلولونو او یا د حجرې د اسموټیک فشار څخه زیات وي د هایپرتونیک محلول په نوم یادېږي. هغه محلولونه چې غلظت یې له معیاري محلول یا د حجرې د اسموټیک فشار څخه کم وي د هایپوتونیک محلول په نوم یادېږي. مهمه خبره دا ده چې که چیرې ژوندۍ حجره په دې محلولونو کې واچول شي څه پیښیږي. که چیرې حیواني یا نباتي حجره په هایپرتونیک محلول کې واچول شي، اوبه له حجرې څخه وځي او حجره ګونځې کیږي. دا عملیه د پلازمالایزس په نامه یادېږي. که چیرې حیواني یا نباتي حجره په هایپوتونیک محلول کې واچول شي، اوبه حجرې ته ننوځي، د حجرې پړسیدل یا هیمولایزس واقع کیږي، یعنی پړسیږي او بالاخره چوي. هغه محلولونه چې غلظت او اسموټیک فشار د حجرې له اسموټیک فشار سره مساوي وي د ایزوتونیک محلول په نوم یادېږي. اوس هم د دغې برخې مهمو کانکوري پوښتنو ته پام وکړئ او ورپسې د یاده مه باسئ چې د کانکور مهم ټکي دي، هغه هم د ځان سره نوٹ کړئ. که چیرې په یو ایزوتونیک محلول کې حیواني یا نباتي حجره واچول شي څه پیښیږي؟ 1. حجره ګونځې کیږي. 2. حجره لویږي. 3. بدلون نه مومي. 4. حجره له منځه ځي. که چیرې د یو محلول اسموټیک فشار له معیاري محلول څخه ډیر وي په کوم نوم یادېږي؟ 1. هایپرتونیک. 2. ایزوتونیک. 3. هایپوتونیک. 4. هیڅ یو. هغه محلولونه چې غلظت او اسموټیک فشار د حجرې له اسموټیک فشار سره سم وي په کوم نوم یادېږي؟ 1. هایپرتونیک محلول. 2. هایپوتونیک محلول. 3. ایزوتونیک محلول. 4. ناخالص محلول. که چیرې حیواني او نباتي حجره په هایپوتونیک محلول کې واچول شي څه پیښیږي؟ 1. حجره ګونځې کیږي. 2. حجره وچیږي. 3. حجره پړسیږي. 4. هیڅ نه پیښیږي. کانکوري ټکي: حجروي غشا د فاسفولیپیدو له دوه مالیکولي طبقو څخه جوړه شوې ده. د هر مالیکول یو قطبی هایدروفوب او بل قطبی هایدروفیل دی. هغه محلول چې غلظت او اسموټیک فشار یې له معیاري محلول څخه ډیر وي د هایپرتونیک محلول په نوم یادېږي. هغه محلول چې غلظت او اسموټیک فشار یې له معیاري محلول څخه لږ وي د هایپوتونیک محلول په نوم یادېږي. هغه محلول چې غلظت او اسموټیک فشار یې له معیاري محلول سره مساوي وي د ایزوتونیک محلول په نوم یادېږي. عزیزانو، زموږ نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، لوی خدای ته مو سپارم. ښې چارې.